اثر در لري در مخ هم دې قدم وکړي. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2018 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پوهنې، کلتور او ساینس ادارې غونډه کې د اسپانیا د وړاندیز له مخې په ګوته سوه او ورپسې کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې په ټولیز ډول ومنل سوه. له کله چې رادیو رامنځته سوې علاقمندان یې کم نه بلکې ډېر سوي دي. د هلمند اوسېدونکي له رادیوګانو سره بې شمېره مینه لري او له دې لارې یې ډېر څه زده کړي او ترلاسه کړي دي. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکو سکون رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې موږ د رادیوګانو څخه اسلامي، تفریحي، معلوماتي او نورې بېلابېلې خپرونې اورو او د رادیو په مټ مو ډېر هغه څه زده کړي چې په ورځني ژوند کې ورسره مخ کېږو او زموږ لپاره اړین وي. رادیو څخه ما خپله د اوداسه شیان زده کړي دي. دغه مولایانو څخه پوښتنه کېږي، د اورېدونکي پوښتنې زده کوي، ولې چې ډېر داسې موږ نه یو په خبر، داسې شیان راشي چې موږ نه یو په خبر او دوی ځواب کړي هغه پوښتنې، موږ ته معلومات وشي چې دا مسله داسې. رادیو دغه 10 کاله 15 کاله کېږي چې اورم یې، خپرونې مې دغه دیني خپرونې هم خوښېږي او دا نورې د ټلیفوني خپرونې مې هم خوښېږي او نن د نړیواله ورځ ده. په ورته مهال بیا د سیمهییزو رسنیو مسؤلین زیاتوي چې رادیو په افغانستان کې ځانګړی ځای لري او د رادیو له لارې ټولنې او خلکو ته بېلابېلې خپرونې وړاندې کوي. دوی وایي چې رادیو د اوس عصر یو تر ټولو اړینه او ارزښتمنده غږیزه رسنۍ ده چې په لږ وخت کې په ټولنه کې مثبت تغییر او بدلون رامنځته کولی سي، چې تر ډیره د هلمند رسنیو دا کار کړی دی. کې لکه چې اسلامي امارت پر افغانستان واکمن شوی دی، له بده مرغه باید وایي چې په ډېری ولایتونو کې ځینو رسنیو خپل فعالیت درولی د اقتصادي او ځینو نورو ستونزو له کبله. نو رادیو که چیرې تکفیه کېږي او رادیو ملاتړ کېږي، د رادیوګانو نو لرې به نه وي چې دغه رسنیزه بنسټ به لا هم خلکو ته لا ډېر پروګرامونه وړاندې کړي. یعنې موږ شاهدان یو چې د هلمند په ډېری لرې پرتو ولسوالیو کې خلک رادیو نشرات اوري او له هغه طریقه اطلاعات، معلومات، زده کړیز پروګرامونه، ورزشي پروګرامونه تر هغوی پورې رسیږي. نو بنان زه ویلی سم چې په هلمند کې د رادیو ارزښت ډیر دی او خلک د اطلاعات رسونې په برخه کې تر ټولو ډیر له رادیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مشر د دې ورځې د رارسېدو په مناسبت د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې رادیو د خلکو په پوهولو کې اساسي او بنسټیز رول لوبولی دی، چې اوس مهال په افغانستان کې 215 رادیوګانې فعاله دي او د ټولنې او خلکو لپاره کار کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې په افغانستان کې تحول راغلل، موږ مخکې 280 رادیوګانې درلودل، خو یو کال مخکې یعنی تعدد د رادیوګانې 180 ته ورسید. بیا هم د دې نه وروسته ورو ورو امنیت تامین سو، بالاخره موږ همدا اوس 215 رادیوګانې لرو. نړۍ کې داسې مهال د رادیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتګ سره په رسنیو محدودیتونه زیات شوي او د ډیرو سیمهییزو رسنیو له تړل کېدو سره سره خپل کارکوونکي هم له لاسه ورکړي او ډیری خبریالان بېدندې شوي او ان یو شمېر له هېواده بهر تللو ته اړ شوي دي. خلیل الله هیوادمل، سکون رادیو.